یو روایت د ابن عمر د دې په نسبانه دین ګرځېدلې و دا یو سپینه ټوپۍ راډي نه کړي حال دار چې جلال سیوطي رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړی دی. نو اول جلال الدین سیوطي په خپل چې کوم د خپل سند نه لري. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د رسول زمانه سره د خپل سند رسول الله مبارک ته حدیث نه لري. دغه مسند د حدیث خو جلال الدین سیوطی سے یو خبر وکړه دا بوایي چې دا فلانی مسند د حدیثو کې مالی لري. صحیح ستو کې ملي لري، مصنف ابن شیبه کې ملي لري، مصنف عبدالرزاق کې لري، طبرانی صغیر کې لري، طبرانی کبیر کې لري، طبرانی اوسط کې لري، مسند ابو زرعه کې لري، ابو عوانه کې لري، نور سننونه مختلف دي. مسند بخاری د حدیث وخت چې مسند یې ونه قولن هغه سره د حدیث سند نشته. بیا سره راغی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه حق پرست دی. همدا حدیث چې ذکر کړه متصل ویلی چې دا حدیث ضعیف دی. علما پلاس کې چې کوم وهابیانو کتاب د ضد دلاسا د حاوی حواله ورکړي د شرم نه صفحه نه ورکړي. ولی اصله چې څوک دا حواله راوړي ته په لیکلي چې ضعیفون کړه دا خو ضعیف د ټوپۍ روایت ضعیف دی. یو روایت د ټوپۍ له خو مانځه کې نه دی. زمان عام و تام چلنج عرب عجم وهابیانو ته چې یو روایت د څوک ثابت کی چې رسول الله په ټوپۍ کې منځ کړی دا څوک ثابت منځ د نبی علیہ السلام په کې شوی من چلنج څوک دی خو یې یو روایت دی. دا یو روایت چې پیدا کړ ابن عمر روایت حاوی ذکر کړي خپل سند نه لري. تبه مسند د حدیث خو چې دا چا راخسته دویم دا چا باندې د حواله ورکړي نو صاحبانو خو صفحه ورکړه سلور پنځه حدیثو کې صفحه ورکول شي دا ولې پټه خلکو ناغه ما کتل دا. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه حدیث ضعیف ملي که صفحه چرته ور کې طالب بچرته حاوی وګوري ته ضعیف ملي نبی شرم نو بس صرف حاوی راخستی طالب ولا ټیږي چې دا به کمزې کې حاوی خبر نه چې علماء حضرت مولا قدم په قدم را پسې لګېدل راجر لرټي هغه در پسې راوباسي که طالب او علماء خو نشي غلول عرض میرا کو دانن دا پکی متعلق بیان نے او قدیری ختمون پتاسو تا زمان عرضداری چاپاہت دخل کو ماورائی نیاد ساتی دمرا حدیث چکم ما بیان کرا سروایت نور مشتری مثلا چه دور بانی جرح کری جرح دروغ دا سلو اختم روایت دا بی عائشی رضی اللہ عنہ دے عمم رسول الله عبد الرحمن بن عوف وارقى له 4 اصابع. رسول الله مبارک عبد الرحمن بن عوف سرتا پټکه وتړه او سلور ګوتو په اندازه ورته شمله پرې خدا. بیا فرمایي انی لما صعدت الى السماء رسول الله مبارک فرمایي کله چې اسمان ته وختم رایت اکثر الملائکه متعممین اکثر فرشتي می چې کتینو پټکی په سر کړو نه دی وای ودا حدیث هو ضعیف دا حدیث ضعیف لیکن دې ورته ضعیف وای حواله پچاور کړي طبرانی فی الاوسط باندې ولا کتاب جما پلاس کړي دا عنایت د وجره صفحه لور کړي ولی هغه کتاب چې دته حواله ورکړي هغه وی دا حدیث قوی دی خدای ملاوي چې حدیث ضعیف دی کوس حواله چرته ورکړي نو بیا خلک په سراړي صفحه ټول حدیثو کې حواله جات شتا چې کومه کې دروغ تپلی طبرانی صغیر راخست. طبرانی صغیر 2 جلد ربیع سنه پیدا کړ نو بس دومره طالبان ځان نستړی کوي چې پسې ولټي سره دی. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه حاوی اول جلد 302 صفحه باندې عمدہ روایت پاندې سند ذکر کړي اخر کې وی هاذا حدیث صحیح دا حدیث صحیح دی. جلال الدین سیوطی باندې چې خاتمه المحدثین ورته ویل شي او ورته صحیح وي فرجان مولا ورته شي ضعیف تاسو وګورئ فرجان مولا د وابیانو خبره مانی کله ځاله مسلک د محدثینو خبره مانی دا شان انځل اختم روایت چاغه میزان اعتدال کې ذهبی ذکر کړی دی او طبرانی فی الکبیر دریم جلد اوله صفحه هم ذکر دی پای کې دا روایت دی رسول الله مبارک فرمائی عبداللہ ابن عمر راوی دی علیکم بالعمائم فإن سیمع الملائکہ
پتاسو باندې پټکی لازم دی خامخا پټکی بسروي وکدا نخار فرشتگانو لا اور هو خلف زورکم کلا چې شملې پرې رضاو اوګو مل کې شاته شمله پرې اخرجو تبرانی حدیث تبرانی واخص اوس دې سوي دا حدیث ضعیف ولی پسند کې عیسی ابن یونس راغلی دی مجهول مولا ګل تا ته مجهولی ته خبر نه تهذیب التهذیب د ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه سلورم جل سلور سو شپږ په تم صفحه باندې د عیسی ابن یونس حالات وګورئ دوا عیسی ابن یونس لري دواړه طویل جرح باندې ځان نه لګیاره مجهول له تا ته مجهولی ته خبر نه اسماء رجال نه خبر نه تهذیب التهذیب د ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه سلورم جل سلور سو شپږ په تم صفحه باندې عیسی ابن یونس وګورا سقر اویله جرح پاوانی نه ځان نه لګیاره بہرحال بعض راس نور روایت چاغا غم دا جرح پہ باندې کړي دي خدا عناد او ضد دی دای غټ مقصد دار چې تنقیس په دین کوي او هغه اشیاء چې زمونږ استاد مشران با پټکی به پسرو اوس چې سړي پټکی پسري نو هغه پتلونه چې د شرم نه نه چي او چې پټکی پسري نو چې صادر ور سره نیم ځان او تبخ کاری بدی سره صادرونه او قمیص پرتوب لازم دی ابا کینو بیا په پټکی پسره نو څومره درانو دا خلک را پسې ولګېدل زمونږ مشرانو نه پټکی کوز کړه نو چې مشرانو راته پټکی کوز کړه نو الکان وی چې تاسو پټکی کوز کړو نو موږ ته وایي کوزي کو نه راته سرلوسی شو چې کله وایي سرلوسی شو هغه چا چې لګ لګ تعلیم راکې کړی وی چې تاسو زما به څه فرق دی اوس زه پرتوګم لري کوم زبر کې پتلون واچوم چې هغه پتلون واچو عام سکولیانو اکالجیانو سوچو کې چاله کړه نو ستابه څه فرق دی زما کمیس لري کوم نکټي واچوم هغه پسې نکټي واچولا ورو د لباس د شریعت درنه وباسي اخر به مولندغر کې لندغر باندې غو بیا لندغر ګرځيږي خپل عورت بم پټول نشي او بیا هغه خلک چې پټکی نه پساري هغه ته دومره ګناه نه قضیات موزر هغه عالم هغه مولا دی چې خلک به پټکونه منع کوي او خلکو توای پټکی ته رشکی ټیر وای او الیاذ بالله پټکی ته نسبت د څه شي کوي پټکی والا ته پلمر وای پلمر ندا رسول الله مبارک په سر کړی دی انبیاء په سر کړی دي فرشتگانو په سر کړی تابعینو په سر کړی چې اوس یو سړی د پټکی والا ته پلمر وای دا د ټول ما سبق خلکو ته پلمر نسبت ته تاسو وایي چې دا نسبت چا کړی دی مخکې هم درته ښودلی و سوید النعامه فی حدیث العمامه دا لویه رساله یې لیکلې ده او د پېښور د وهابیانو مشر بشوري د هغه کتاب دی په درمیان کې عربۍ کې لیکلی دی نعامه طالبان پې پوهېږي اطرق کرا فإن النعامة فی القرى کرا سر دی ټیټ کا سر دی ټیټ کا پلمر پکلو کې خلکو ښکار کړی ته به څنګه خلاص شي نعامه ویلی شي پلمر ښکا سید النعامه معنا د پلمرغانو ښکار کول فی حدیث العمامه په حدیث د پټکي کې نو معاند رسوله دا پټکی خو زمان نه دی ما پورې ولې لګوي او دا پټکی خو یوازې ما نه دی په سر کړی چې پلمر نسبت به ته ما ته وکړي دا نسبت رسول الله مبارک ته دی دا فرشتګانو ته دی دا صحابه کرامو ته دی دا تابعینو ته دی دا ټول امت مشرانو ته د المرغ نسبت ده اوس هم تاسو شک چېره پته نه لګي چې څوک به په حقه وي او بیا په احادیث العمامه د پټکي په احادیثو کې د پټکي احادیث خو زما نوم چې ما پکې ښکار کې د پټکي احادیث خو محمد رسول الله احادیثو هغې کې ته څنګه ښکار کړي دا ډېر د صحابه کرامو دشمنان یو څو حوالجات اخري کې در کوم چې دوی بلکل صحابه کرام نه مني تاسو په دې کې لمنې چې موږ سه امامان نه مانی ما پس قدم په قدم کتل را ټول صفحات را سره دي دا بعض طالبان ما تویل او وابیان تاسو ولې مناظرې نه کوي ما وابیان څنګه مناظره وکړي خپل کتاب نه مانوته نشي زما به سره مناظره ولې په کتاب باندې چې مولا ګل دا خبر دی کړي دا شریعت کې ثابت ہے کتاب خو دلیل په دبانې یو څو روایت درته خایم چې دای صحابه کرام منی کنه منی اول خو ګوره تاسو ګورئ اهل حدیثو چې څومره په دیوالونو شعارونه لیکلي دي پنجاب ته کتلي یا په جیټ روډ باندې تاسو ګورئ دا لیکلي دي
اهل حدیث کی دو اصول کتاب الله اور سنت رسول دا مشهور شعار د وهابیانو دی. دا اهل حدیث دو دلایل یو قرآن یو رسول الله احادیث. صحابه کرامو ته څه شپره خپل تاسو غوښه حدیث منی کړه حدیث منی رسول الله مبارک اور سره صحابه کرام یاد کړی دي علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین وغضوا علیها بالنواجذ. تاسو زما طریقې لازمي دي زما رسولو یارانو طریقې لازمي دي خو یارانو په سنت باندې د غاخې په د جامو په غاخونو داسې چکونه ولګول کله راټینګ کوي چې صحابه کرامو کوم کار کړو درنه پاتې نشي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سو رکعات تراویح رواج کړو خلکو کې شل رکعاتا دی وی دا عمر بدعت دي نه ناروا دي اته رکعاتا کوي دا نشته. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باندې ثبوت د 3 رکعاتو د وتر وره دا صاحب چې کوم دی کله پنځه کې کله بل درته کوي. تاسو به عربو کې وخت تیر کړی جنازي چې څومره راځي غلطا نو جنازي په پټه باندې کې که په ښکارا باندې کې یاجانو صاحبانو تاسو لیدلی کړم لیدل جنازه ښکارا تاسو چرته لیدلی دا نو دا په ښکارا باندې جنازي لګیاري شروع دي. دا شانتا د صحابه کرامو عادات تر چکم طریقې عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ دویم اذان د جمعې یاول دا ایجاد کړی دی د هغه ته عثماني بدعت او ناروا نسبت ورته کوي. نو صحابه کرامو خبرې نه مني اخره کې حواله درکوم 310 صفحه دا فتاوا دین الخالص د وابیانو مشر لیکلی دا 310 صفحه پدې کې وائی اصحابی کالنجومی بیاییہم اقتدیتم احتدیتم. حدیث مبارک دے صحابہ کرام زما پشان دستور دی چا پسی چی تاسو رفتارو کنو تاسو سما لارا بیا مندا دن تپوش شوی پر فتاوہ دے صفحہ کی چی دا حدیث سنگ دے دے وی دا باطل حدیث دے. ولی باطل دے دے معنی صحیح ندا ولی قد كانت للصحابة آراء في المسائل الشرعية بعضها صحيح وبعضها خطأ واضح. د صحابه کرامو د دین په مسائلو کې رائے وي بعض صحیح رائے وي بعض ښکار خطاګانې وي. زه څنګه صحابي په سلام شم خطاګانې کړي هو من د دې منکر نه یم چې صحابي نه خطا کیږي. خطا خو د پیغمبر نه کیږي ګناه د پیغمبر نه کیږي خطا ته کیږي. خو خبره پدې کې چې پیغمبر خطا به ته کوجا خیل معلومه که خدای به معلومه دی کې خبره خدای ورته خطا معلومه ته نشي معلومه وله. من د دې منکر نه چې صحابه کرام نه خطا کیږي خو د صحابه کرامو خطا محمد رسول الله معلومه ته نشي معلومه وله ورته چې ته خطا شو. من پدې کې اختلاف نه لري چې امامان نه خطا کیږي امامان انسانان نه خطا کیږي خدای ول چې کوجا خیل ته نشي معلومه وله صحابي به ورته وي صاحب ته خطا اوس زه ملایم تامی ته زما خطا نشي معلومه وله زه بس تا خطا معلومه علم د خبر انت زما څنګه خطا معلومه. من پدې کې اختلاف لري چې صحابه کرامو خطا تکم ځنه معلومه هغه رسول الله پستر ګولې لري ته دې زمانہ کې تر خطا نسبت کې چې بس خطاګانې تشي دا صحابه کرام نه مانی. دا شان خکارب المخالفت چې صحابهونو ثابت دي اول تا توي دا کار صحابهونو نه شوی نو بدعت چې دا صحابهونو ثابت شي بیا وینا نو صحابه خبره خو دلیل نه ده. دا یو سل 15 صفحه ده د فتاوا دین الخالص پدې کې تاسو ته کېږي هل ورد فی تقبیل المصحف شیء ام لا. د قران خپلولو کې روایت شته قران خپلول جایز دي که جایز نه دي. اخوکم فردل صد مردار بینو هغه ته تاسو کړو الجواب مفتی صاحب دغه جواب ورکړي. اوس الحمدلله وحده والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد لم ينقل ذلك عن النبي ولا عن اصحابه. د قران خپلول نه رسول الله نه ثابت دي او نه صحابه نه ثابت دي. وانما انزل القران قران نازل شوی لتدبره چې سوچ پکې وشي او تعظیم وشي. اوس د قران تعظیم څنګه راځي خلې نه تعظیم څنګه کې قران وایي دې ته نازل چې تعظیم دی وشي او سوچ دې پکې وشي عمل دې وشي نو تعظیم څنګه کې. اوس بیا څه
چې ورایت فی مجموعه الفتاوا د ابن تیمیه فتاوا روزی مشر ده درشتم جلد 55 صفحه کې دا روایت ذکر شوی دی ان عکرمه رضی الله تعالی عنہ کان یاخذ المصحف عکرمه ابن ابي جهل بقران راواخست ويقبله خلوه ويسجد عليه تنليه په کې خدا ويقول فرمایل به کلام ربي ومنشور ربي زما رب سمره خپل قانون دی او سمره خپل کلام عکرمه ابن ابي جهل فتح مکه کې جدي سین تر رسیدلو چا ورته راشستانه غړ کسان ایمان راوړل برترا رسول الله مبارک باندې ایمان راوړل الاصابه فی تمیز صحابه په باب لګولې ده عکرمه ابن ابي جهل ابو جهل زوی عکرمه صحابي ده د رسول الله مبارک سره 2 کال راغه په ژوندۍ کې تیر کړی هغه عکرمه ابن ابي جهل په قران خپل خپل روایت راخلي کروایت دروغ وی نو فتاوا ابن تیمیه راخسته د په حواله ور کړی دا د مشر دروغ ویل دروغ جم ده کروایت صحیح نو ګوره چې قران معجزه والے رګنا دې کر خبره وی ولا علی اصحابه صحابونه د قران خپلولو کې څه ثبوت نشتا دوکر خلن دی وی چې عکرمه ابن ابي جهل په قران خپلو عجیب کار دی چې کله د قران مقابله سو کوي خو داسې شرمای درې کر خو کې براله ځان خبر نه دلته وی صحابونه ثابت نه لن نګرته سوي چې عکرمه ابن ابي جهل په قران خپلو اوس دې سوي ولكن عمله لا يجعل ذلك سنه ولا مستحبا د صحابي دغه عمل خو نه سنت دی او نه مستحب دی فالافضل ترک ذلك غره خبردار چې قران دې خوليږي نه غره خبردار چې قران دې خولي اوس سوي وفي المرقات په مرقات کې ذکر دی يجوز تکبیر المصحف د قران کولول جائز خو مرقات په مولا لیکل کتاب ته عموما اې د څه اعتبار خبر حدیثو کې دا حدیثو کې ثابت نه ده ناول دا تاسو دنه پکار دي چې دا قران چې موږ او تاسو سره دی دا خو رسول الله مبارک زمانه کې پدې نو دا خو په پانو لیکل شوی په کاغذونو لیکل شوی دا خو عثماني مصحف دی عثماني ذوالنورین زمانه کې دا راغون شوی دی نو رسول الله مبارک زمانه کې دا و چې په دې شکل چې خپل کړي دا خو رسول چې کوم دی عثماني ذوالنورین راغون کا چا یاد کړو چا چې کوم دی وړو لیکل او چا په پانو لیکل او چا څنګه راغون کوټول راغون کو قران ته جوړ دې ته عثماني مصحف ویل کی او عکرمه ابن ابي جهل خپل کړه د استاف کتاب کې ذکر دی وای سو دې صحابي عمل کو نه سنت ګرځي نه مستحب ګرځي نو غره خبره دادا چې دا خپل نشي یو حواله بلم نرکوم 390 صفحه باندې عبد الله بن مسعود سے باندې رد کړي تاسو ته کېږي چې په ولاړه باندې تشي امتیازي کول څنګه دي تش بول په ولاړه جایز دي دی وی چې تش بول په ولاړه باندې داخه کار اس بات پکې نشته بیا وی تاسو کېږي چې الکه دي کې روایت راغلي دي هر روایت دا چې بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې د یو دلیل پیش کړی بخاری نه حذیفه سے وی كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک سره ما فانتهى الى سباطه قوم ليقوم ديران على اختلاو فبال قائما فولا رباني تشبول وکړه دا رسول الله مبارک کړي دي دا بس خکار ده په حدیث پورا نه ذکر کړي یو خدای دا حدیث دمر تر اخسته هم دا حدیث به حقیقت اخسته ده او معالم السنن راخست اول جلد نه اجتماع صفحه کې حاکم راخست اول جلد یوصل دوات صفحه کې بهاقی راخست اول جلد یوصل اول صفحه کې هم دا حدیث د حذیفه قال تلان دلته وګورئ حذیفه سے بھی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کان بال قائما فولا تشبول وکړه من جرح کان ببدیه رسول الله مبارک یو زخمی شوی او زخم ورکیو کې ناشته نشو داغه وجنه دا کار کړ ورا چې کوم مقصدی ټکره چې رسول الله مبارک دا کار ولې کړن تاسو چې سړی بیماری نه پولا تشبول ته جایز دي کې جایز نه دي اته هر څوک جایز غني خبره پدې کې دا چې جایز ته بیمار نه اوس پوهه پولا درېږي دا څنګه دي نو حدیث متول هغه ده حدیث مختصر بخاری کې ده ابو بخاری دلیل ورغو دیتا علت ورکړه بیا راشه دیتا بل روایت سره
بیهقی حاکم مسند احمد راخسته او دی سنده صحیح سند صحیح دی. بی عائشہ رضی اللہ عنہا وی من حدثکم چاچ در حدیث بیان کا چان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما چې رسول الله مبارک په ولاړ تشبول کول فلا تصدقوه تاسو ممنه تصدیق مکوي ما کان یبول الا قاعدا رسول الله کلم په ولاړ تشبول نه کړي په ناسته کړي دا سم صریح حدیث ته فرق دیم وی حدیث خو صحیح دی رب ته نشو کول لیکن سوی وی کې دې شی بی عائشہ ته برابر حدیث معلوم نو چې دا کوم په ولاړ نه کیږي شی دا دې ته معلوم نو ذکر خبره کړي بخیر صاحب دارا چې کوم حدیث دی ته رسول الله مبارک بیمار دی خلاصا عبد الله ابن مسعود صاحب کرامو ته پوښتنه وکړه چې هغه سوی ترمذی اول جلد نامه صفحه کې راغسته دی عبد الله ابن مسعود صاحب راوی دی ان الجفاء ان تبول قائما جفا چې د ظلم اندار چې سره په ولاړه میتیازي کوي نارو بیا حق دویم جلد 213 کې راغسته ابن ابي شيبه اول جلد 140 کې راغسته دی بخاری په تاریخ کبیر دویم جلد 353 کې راغسته دی دی وسوي او د مسعود دا صحابي چې کوم دی مع ان ذلك قوله ولا حجه فيه دا خدای عبد الله بن مسعود خبره دا ورغه په صحابه په خبرو کې خو دلیل نشته دا خدای صحابي خبر ده رسول الله خبر خو نه صحابي دا خبره کړې ده دا صحابي خبره ته څه اعتبار ده بس اخره کې څه وایي ښا اخره کې وایي چې ولا تشمی ته جلدی فإن فعل ذلك وافهم هؤلاء واثروا الانكار یو سړي په ولاړه امتیاز وکړي خلک یې پویم کړ چې دا ګوره جایز دي خلکو دیم په انکار کو چې لکه دا مکو په ولاړه امتیاز دې سوې خلکو ته عمل کوي فليبل عليهم مفتی چاته سوال کړي هغه ته ویلي د پندغه سړي د پاسه ته امتیاز وکړ نه مولاره دا د فتوا په کتاب کې دا فتوا دا چې هغه چا په ولاړه امتیاز کوي بل ورته چې په ولاړه مکوا دی ورته وی چې دا چاته منع کړی دا ځان او تراتاو کا په ماغه د پاسه امتیاز وکړ خاص پچا امتیاز کول جایز دي او یا چې کوم د چاته ځان خورل عورت خورل لا جایز دي دای مفتیان دای مولیان دا راپورته کیږي او مونږ ته وایي چې تاسو کې وسولې دي تاسو کې څه خبره نه کتابونه او حوالجات بهرحال ټول واقعات او دې کې ما ډېر روایت ایستي چې کې صحابه کرامو انکار کړی دی هغه صحابه کرامو خبره ته ډېر په اهمیت نه ورکړي ساره خبر ده چې وحی چې حدیث کې اصول کتاب الله او سنت رسول معززینو موږ باندې خپل غاړه خلاصو په پټکی متعلق د جن دوستانو ما نه ډېر وخت مطالبه کړو چې ستاره کیسټ مشهور دی او کیسټ هاوسونو کې خرڅيږي خو د پټکی متعلق ستاسو بیانات نشته 13 بیان د پټکی متعلق 2 حدیث ورکیو او دا اوس کوم بیان شو نو په دې کې سره تقریبا 15 وخت ته ټولو رسیدل خو دا نه سیوا نور روایت حوالجات من سرشتہ چې څلور د پاسه سلو تر رسیږي ان شاء الله په باندې د کتاب لیکلو اراده زماشته مستقل کتاب په باندې لیکم تاسو کوم کسان حضرات چې دا کیسټي تاسو ترلاسه کوي دا صاحبان د کواړی بازار ناراضي فیض الله اهل سنت والجماعت کې سره او صحیح تاسو دا واخلئ بعضی کسان کم فهم لري نه به پوښي چې ابو وګړي اوی ته راوي ما چې دا وساته د بیا د بینا کوي نشي پسرولو خو پټکو والا احترام کوي او پټکو والا قدر او عزت کوي پټکی ته رشکې ټیر مو وای پټکی والا ته تل مرغان مو وای په دې سره ایمان نخلاصيږي دا رسول الله د سنت اوس پکاوي او هغه سیوا جان محمد ناس دلتا هغه هم کواړی بازار کې شیر علي خان ته مخامخ دا دکان دی هغه سره راکې سټونه ان شاء الله ملایوي تاسو دا پیدا کې خپل دوستان خپل خپلوانو ته دا اشاعت کوي درود شریف په شوق سره ولولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه تاسو دا څه دي شوقه دا کیسټ والا چې څو تواز اوري وایي چې اډین پر دی اصل شوق او ذوق سره درود شریف ولولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وبارك وسلم عليه إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اخرت یا خبر وتقوم دا سے پخلو لگیائی ماریپور کې مې مولا پیدا شو را پوسټر بار برانډه کې لګېدل راز زلا په نوم باندې زمونږ د پیر سره مخالفت به کولو ځان ته حنفي هم وایي
جذب ته به یې ګډاګانې وي دا صوفیونه چغې وځي جذبونه پرې راځي او زه ورپسې هریپور ته لاړم 2 شوه روزه مې هلته ورته تېر کړه چلنجونه مې ورکړه ورته او فلم مې ورته په کم 2 غنټې تقریر وکړه او د عزدالله مولا پته نه لګېده لرې یو جومات او هغه جومات ته راغی جلسه یې جوړه کړه د هغې کلي ملکان راله ما په حقیقت پوه کړه ما سره مناظرې ته کېنوئ چې زما خط یې ور ووایي دا جذب خو زه منمه زه دا نه منم په مانځه کې په زوره چغې وال ناروا دي نو ما مانځه کې په زوره مونږ کوم مرید ته ویلي چې تاسو په زوره چغې وهئ خبره په بې اختیاره وجد کې ده په تواجد کې نه ده په تواجد فی الصلات منګ هم قیلو ما په پوسټر کې را لیکلي دي چې تواجد فی الصلات چې کوم دی مفسد للصلات دی په زوره مانځه کې چغوال مون ماتئ دا زموږ فیصله ده خو بې اختیاره چې دې چغې خېږي یا په هغې حال راځي دا مون نه ماتېږي په دې باندې ورسره مناظره بیا هغه حاضر نشه مناظره ونه ټاکل شوه زه ترېنه دلته رالم 4 ورځې بعد راپسې پوسټر چاپ کړه چې مولوي صاحب وایي چې مانځه کې په زوره چغې وال جایز دي بیا مې ځان برابر کړه پسې تلم چې خبر شو چې ملا بیا راپسې راځي خلکو د جومات نه په هریپور کې وشړه او هغه جومات والا موږ ته فیصله را کړه چې دا ملا به په دې جومات باندې بندي نو بیا 15 علما منځته شو دا فیصله یې کړې ده عزیزالله مولا لیکلي دي چې باړي پیر صاحب هم منم طریقه هم منم جذب هم منم خو تواجد نه منم ما ورسره لیکلي چې تواجد منګه خلاصه خبره ده د بیا چې راکاږي میدان نه مناظرې ته بیا هېڅ خبره نه بیا هر څه مني او چې کله ځان دی بیا به هر څه خبرې کوي اوس هم خپل شاګردانو ته وایي چې غلام حضرت مولوي صاحب نه مناظرې وګټلې ما یو هغه په هغه وخت کې لګي چې څوک میدان کې حاضر وو او فیصلې تاسو بیا په برنډه کې لګېدلې هغه وګورئ هغه د مناظرې فیصله ده او 15 علماو په محضر کې شوې ده ټولو پرې دستخطونه دي د عزیزالله مولا دستخط ورکړي دی زموږ د مولانو دستخطونه ورکړي دي په اتفاق سره دا فیصله شوې ده منلې ده چې باړي پیر صاحب منم او د هغې نه سوا جذبونه منم چې دا دواړه منې زه څه کوم یو حنفي مولا یې ګرځېږه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ببران ماشاء دل حد تھورت گرو کی محبوب ران ماشاء دل حد تھورت گرو کی مرشل ارمان یمائے دہجرائن سخت خواروں کی محبوب ران ماشاء محبوب ران ماشاء مسافر دبل وطنی مائے حیران و ناشنا تریمائے پغا لکی کفنی مائے مشال دخل مخدی و مشال دخل مخدی ما تبلوئے کپرورو کی محبوب رانما شائے ودلہدوئے تھورت گرو کی مرشل ارمان یمائے کستا دمخ مشال میں رنا نکلی ددل کورو ماران او لڑمان با راخکارا شی اس دا گورو نو دا شورب میں تنشنو و د شورب میں تنشی مردگائل پا ادرو کی محبوب رانما شائے و دلحد تورت گرو کی مرشی ارمان یمائے دہجرائل سخت خوارو کی مرشی ارمان یمائے پا آغورد میں وکائے شفاعت خبل محبوبنو پا آغا ورځ مې وکړه شفاعت خپل محبوبنو د خدای نه ستا په مخ وي غواړم جنت وي خپل محبوبنو و اگر چې آلوده یمای و د ګناه خورو ایرو کې محبوب رالما شای و د لهدوی
थोरू त्यारू की मर्शिल अरमानी माए वद हिजराए सख्त ख्वारू की महबूब रहनुमाशा नसीम वर्ष खुदा दा पार दिया दया सुरबुई तरह खूब दरबार दिया दहदार स्वदात सलाम तुह बनी गौसानो पसद इजस्तर अगी नामदार